په تیرو 7 میاشتو کې د طالبانو 50 پاکستانی قومندانان افغان ځواکونو وژلي دي. که څه هم د پاکستان حکومت له تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان کې جګړه کوي، خو په تیرو 6 میاشتو کې مستقیمه جګړه پیل کړې او د هیواد په ډیرو برخو کې د طالبانو په ډله کې پاکستانی ملیشا د افغان ځواکونو خلاف جګړه ترسره کوي. تازه صحیحون ورځپاڼې ته د هغو پاکستانی 50 قومندانانو لیست رسېدلی چې په افغانستان کې د طالبانو او پاکستانی ملیشو جګړه رهبري کوله. یاد لیست چې صحیحون ورځپاڼې ته د خپلو باوري سرچینو پر مټ ترلاسه کړی دی ښایي چې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د طالبانو جګړه پاکستانی پوځیان رهبري کوي چې ځینې یې د پاکستان د خاصو ځواکونو SSG غړي دي. یاد قومندانان د پاکستان د بلوچستان، هنګو، مهمند، خیبر، وزیرستان، کوټي، لکی مروت، کشمیر، عبدالخیل، مردان، بنو کورمه ایجنسۍ او پېښور اوسیدونکي دي چې د افغانستان په پکتیا، کندهار، لغمان، کندوز، ننګرهار، غزني او هلمند ولایتونو کې د افغان ځواکونو له لوري وژل شوي دي. که څه هم پاکستان د افغانستان له جګړې څخه انکار کوي، خو په دې وروستیو کې افغانستان کې د پاکستانی پوځیانو نیول کېدل او د سري صلیب موسسې له لوري د وژل شوو پاکستانی ترهګرو جسدونه یاد هیواد ته ورسپارل هغه څه دي چې نور افغانستان کې د پاکستان جګړه نشي پټولی. بلخو افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې 101 طالبان وژلي دي. افغان ځواکونو د تیرو 4 ساعتونو په موده کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر طالبانو چړنیز عملیات ترسره کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو 314 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سرچینې په خبره یاد عملیات په کونړ، لوګر، پکتیکا، غزني، زابل، هلمند، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې ترسره شوي چې په پایله کې 101 طالبان وژل شوي او 143 نور ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي راسره. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.